د پښتنو په حقله د امرالله صالح څرګندونو ځینو کسانو ته سخت زور ورکړ. د افغانستان د پخواني ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح په خپلو تازه څرګندونو کې د پښتونخوا د پښتنو څخه خپل ملاتړ څرګند کړی دی او ویل یې دي چې د پښتونخوا له لورې په افغانستان کې د ټاکنو غوښتنه کول یو زړور اقدام دی او دی به یې په کلکه ملاتړ کوي. پاکستانی طالبانو په دې یو کار پاکستانی پوځیان سخت ورخطا کړل. تحریک طالبان پاکستان TTP د پاکستان پر پوځ د خپل بریدونو نوې ویډیو خبره کړې. په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې تحریک طالبان پاکستان په باجوړ او جنوبي وزیرستان کې د پاکستان له پوځ سره په جګړه کې د پرمختللو وسلو څخه استفاده کوي. په دې وسلو کې نایټ ویژن او سنایپرونه هم کاروي. ویډیو کې ښکاري چې د تحریک طالبان پاکستان په بریدونو کې زیات شمیر پاکستانی پوځیان وژل کېږي او د پاکستان په پوځ د دې بریدونو په کابو کولو کې پاتې راځي. دوستانو زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.